Hi friends, زه نن ناست یم باچا ګل پښتو کاټن شو کې له ما سره ګوره باچا ګل ناست دی او ورسره اولډ کاکو مو سره ناست دی. اولډ کاکو هلو. اورې باچا دا څنګه بیزوګۍ دې راوښتی دی؟ دا څه وایي چې ګډ دی؟ میرو اکا دا بیزوګۍ نه دی، دا زموږ د سیمې ډېر مشهور ټیک ټاکر لونګین خان دی. زموږ په پروګرام کې ستۍ د راغوښتلو مقصد هم دا و چې د نن او د زړې زمانې ترمنځ څه فرق دی پر هغه باندې وغږیږو. نن زموږ موضوع دی جنریشن ګیپ. ښه وایي ورېدو دا خو جنریشن جوړوي؟ نه کاکو، زه خو په سوشل میډیا کې ویډیوز جوړوم. دا له کومې خوا خپاتې وایي ورېدو؟ پښتو وایي، فارسي وایي، دا کومه ژبه وایي ورېدو؟ ښه لونګین خانه، ما ستا ویډیو کتلې، داسې عجبه ویډیو وې. دا څنګه ویډیو ته جوړې؟ دا کوم پیغام دا زموږ نوي نسل ته ورکوې؟ ګای صرف و صابون وخورې، ګای د نالۍ وغاړې ته پروت یې، ګای یخې اوبه د یخي سره پر ځان چپه کې، ګای د ژبه راایستلې ډانسونه کوې. دا څنګه ویډیوز دي؟ باچا لالا ویټ ا منټ، زما نوم چې دی پرنس ایل جی دی. باچا لالا زما ویډیوز په میلیونز کې ویوز لري. زه هر ویډیو چې جوړ کم هغه ټرند جوړ سي. پر ما باندې هیڅ فرق نشته که زه نالۍ ته پرېوځم او که زه صابون یا صرف وخورم. and I'm damn confident. د شادۍ کانفیډنس یې کې. ښه میرو اکا ته راوښه چې ستۍ په زمانه کې هم دا تره کیسې وې. څه مقصد دی وادي ورېدو؟ مقصد مې دا و چې تاسو څنګه وخت را تېر کړی. هی باچا ګوله، وادي ورېدو زموږ د یو جلا د خوند وختونه وو. سهار د لمر ختو مخکې به راپورته سو، یو پیاله چای به مو وخوړې، بیا به مو وادي ورېدو بوده غره ته بوتی، ورې بوټي ورباندې راوړل. د هغه پس به د پلار مسکین سره بیا په کرونده کې وادي ورېدو مو کار کاوه. دغه ډول د کشر مشر فرق په ښکاره و. وادي ورېدو شرم و حیا به وه، داسې بې حیایي نه وه لکه دا اوس چې ده. اوف اولډ کاکو، ستاسو څومره بورینګ لایف و. نه، بیا ستۍ زمانه په څه شي دلچسپه ده؟ منې که هېڅ دلچسپه ده وادي ورېدو، خو دا سوی دی لکه د پرتګاش لرګی وادي ورېدو. ته دا سر ته وګوره لکه جیږګی چې راته ناست وي. Uncle, what do you mean by جیږګی؟ زه دا ستا وګوبي پګړۍ ته هېڅ هم نه ویم، ته ما ته وایې جیږګی او د پرتګاش لرګی. او نو خو وادي ورېدو سم درته وایم، وچې پټاټې دي خورئ او شی خورئ. په وچو پټاټو نو څه جوړېږي؟ وایم خوراکونه خو زموږ د زمانې ده. واورې د لاس غوړي به جلا وو، کورته غوړي به جدا وو. اورې وادي ورېدو د لاندې غوښې به وې، نو موږ پر صحت ښکاره و. داسې نو لکه دا تله چې ځان ته ګوري. په ما څه سوي دي؟ څومره سلیم یم، ستا رنګه خو نه یم چې د پیاز او د ګندنې بوی دې ځي. سمیلی هولډ مین. ایل جی تر تا ډېر مشر دی، د مشر عزت پکار دی. دغه ملخ نو اوس په عزت او بې عزتي څه پوهېږي وادي ورېدو؟ ښه باچا ګوله، ته دا پوښتنه جن وکړه، پر دا غاړې څه شی بوښتی دي وادي ورېدو؟ او ایل جي دا څه شی دی؟ دا پر دا غاړه د څه شي لګولی دی؟ دا خو ما د لړم ټیټو جوړ کړی دی. یعنی په ستن باندې په شنو خالو باندې تا جوړ کړی دی؟ دا خو ډېر خوږ لري. نه دا خو زه دونه درد نسم برداشتوی. دا ما په مارکر باندې خپله جوړ کړي. انکل زما ټیټو خوند درکوي که یا؟ دا و چاته وایه پاگل وادي ورېدو؟ پاگل به ته یې، پاگل به دې خالداري وادي ورېدو. پاگل میرو اکا خبر واوره. څه شي وایې؟ میرو اکا تا ته پاگل نه دی ویلی، وایي انکل و اکا ته وایي. نو خو سم دی کاکا راته وایي. دا پاگل څه معنا وادي ورېدو؟ او ایل جي ته اکا ورته وایي یا کاکو ورته وایي؟ کاکو زما ټیټو خوند درکوي که یا؟ بس دغه حال دی. تلیفون را روان دی، راسو چې وګورو څوک دی. جی څوک خبرې کوي او له کومه ځای څه خبرې کوي؟ زه ملک زعفران خبرې کوم. اوهو ملک صاحب څنګه یې؟ باچا ګوله د سلام وړ خو نو نه یې. ولي خیر؟ یاره ما چې پروګرام نه راوغواړي، هغه ډاکټر پشي راوغواړي یا بل څوک راوغواړي، دا تر ښایسته ځوانان نو زما په ورڅله نه راغواړي. Thank you ملک جی. ایل جی څنګه یې یاره؟ I'm all good. یاره زه خو ستا ډېر غټ فین یم. مهرباني. thank you. ته خو له ما سره مې ویډیو جوړه که یاره، دا مه کوه. of course. خو زما یو شرط دی. په دواړو سترګو هر شرط منم. دا ستا کار کلی به ما ته راکړې. ستا کار کلی به ما ته راکړې، زه به په سر کم، بیا به ما ته یو فني ویډیو جوړه کړو. بلکل زما خولۍ تر تا قربان ده. ملک صاحب زما په خیال فون کارت شو. زموږ د ملک دا حال دی وادي ورېدو. کتونکو زموږ د پروګرام وخت پر ختمېدو دی. ایل جي په آخر کې یو څه ویل غواړې؟ زه و کاکو ته یو څه ویل غواړم. او بالکل ورته ووایه.
काको मोए 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 دا څه وایي چې ګټې मोए मोए چپ سایه د چغالي زو मोए څه मोए وایي دا څه وایي मोए मोए دا ځان دې په څه بلا मोए मोए